بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ دا زموږ د فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری د کرکټ تبصرې یوټیوب کې هم زموږ د شینواری سپیکس په نوم چینل دی او په ټیک ټاک کې هم شینواری سپیکس موږ د کرکټ هغه مهمو موضوعاتو په اړه خپل تبصرې تاسو سره شریکو چې ولسی غاګ دی زه د ولس په ژبه کې د ولس خبرې کوم او ستاسې دا غاګ کرکټ بورډ او نورو خلکو ته ورسو ګوره د ولس زور د خدای زور دی او څومره پاور چې ولس لري هغه کرکټ بورډ تم معلومه ده نورو تم معلومه ده هر چاته معلومات دی نو کرکټ والا خو سره دی چې مشر فرحان کسکر یوسفزی دی مګر فرحان کسکر یوسفزی باندې زموږ پریشر راځي ځکه هغوی ستاسې دغه غواړو سالم نظریات نو انډیواله سالم نظریات راغونډ کې مګر بیا اخیری نتیجه د چټیاتي اوس دا تیشه شو چې یا به کپتان اصغر او یا رحمان الله ګربوس یوې هغه چې د نړۍ هغه ټاپ کپتانانو کې چې هر څنګه ریکارډ دی په هغې زه خبرې نه کومه د اصغر مینهواله سې په زول بیا کنځلو ته پرېوځي ځکه موږ ټول یو افغانان یو د دې شي نو ضرورت نسته په هغه شي به خبرې وکړو چې مهم دي نو که هغه یو شو دویم د شپږیزې ګټونکی ګوره شپږیزه رحمان الله ګربوز نه ده ګټلې د شپږیزې کوچ اسدالله خان دا و چې دا اوس زموږ د غوراوي کمیټۍ مشر و ته د هغه بیانات وګوره د هغه ټول ټیم سلیکشن د هغه پلانینګ د هغه هر څه د هغه رحمان الله ګربوز خالي کیپینګ کړی دی او خپل دغه کې کله سکور کړی نو هی از ټو ینګ دومره ځوان دی هېڅ ضرورت نشته زه خپله د طرفدار وم چې ینګ دغه ته کس ورکړي مګر دا وخت دی نه دی که مونږ څوک نه لرو دی څه بل مشکل وای بیا رحمان الله ګربز یو خبره مګر په داسې وخت کې چې د هغه خپله پرفارمنس یو 50 باقي 15 شپږ اته لس دغسې نو چې دا کس کپتانولو څه ضرورت دی بیا به شی کیږي پاکستان نه به سیریز بیلی ورلډ کپ نه مخکې به ورته بیرته اصغر کپتان کی دا دوی همداسې کار کوي دا د دوی د بورډ د خاطره چې دی همداسې کار راشد خان سره وکړي نړیوال جام نه وروسته یې راوسته په زور یې کپتان کوي هغه ورته نه کپتانېږم په زور یې کپتان کوي بیا هغې وروسته ګوره د بنګلادیش خلاف هم ټیسټ میچ وګټئ هغې ټرای سیریز کې هم ښه پرفارمنس ورکړه یو ټیسټ یې ویسټ انډیز نه بیل ده او T20 هم وګاټه بیا هم د کپتانۍ نه لرې که خدای خبر چې د فرحان کسکر یوسفزي ته کوم ځای نه دا شی راغی خو فرحان کسکر یوسفزی په خپله په لندن کې مزې چرچې کې دا هغه خاینان دي چې وایي ملت ته یې چې زه خو کاروبارونه لرم تاسې تیشي کاروبار لرئ تاسې انویسټر یاستئ تاسې صرف کانټریکټر یاستئ ملیټري سره مو کانټریکټونه اخیستي دي غلا مو کړي تاسې خو غلی یاستئ کانټریکټر د کوم ځای بزنسمین شو بزنسمین خو زم یم پوهېږو bargainleaders.com خپل ویب سایټ لرم د حلالو مزدوري کوم کانټریکټرز لا د کوم ځای نه تاسې بزنسمینان شوئ خو مطلب او که داسې تکړه رښتیا بزنسمین و بزنسمین ته د دغه څه ضرورت دی چې ته راځې د کرکټ بورډ په چوکۍ نیغ لکه د مار کښېنې زوري ده چې دلته کښېنې او د چمچمار غوندې په زول ډیسیشنز راته اخلې نه تا ته بیا هېڅ ضرورت نه و چې په یو شي نه پوهېږې بل ځای کې لاړ شه دا لیوی ماسټري مه په نظامي دغه کې ګوره نظامي داسې شی دی ښه دا جاسوسي طبقې اوس لکه شبکې دا په دغه کې امریکا کې NDU شته نېشنل ډیفنس یونیورسټي ورته خلک راځي او هلته جاسوسۍ زده کړې کوي همدا او ډېر په اسانه درته دغه درکوي ماسټري او دا شي نه شپږ میاشتې یو کال کې کم وخت کې لی درکوي ځکه هغوی تا ټرین کوي نو که دا شي نه دغسې اخیستي چېرته MI6 نه نو صحیح ده که نور خدا که نه په خبرو پوهېږي نه یې طریقه کار سم دی هغه رنګ روغن ته یې موږ بله ورځ کله یې ګیروي کله یې ورکه شي عجیبه غوندې شی را پیدا شي کسکر غوندې او په زول ډیسیشن که داسې ډیسیشن دې واخیسته خاینه والله کرانه لندن کې هم خلاص شي ټول خلک په لندن کې میشتو چې چرته مو کوته غاږ ورپسې کوئ چې کسکره د کرکټ کسکره دغسې پاتې دره نشي خاینان د نړۍ په یو ګوټ کې هم پرې نه دی دا خاینان چې د زموږ کرکټ سره وطن خوشحالي او د ولس خوشحالۍ سره راځي لوبې کوي خو ښه موقع ده راشه راشد خان صاحب سره تا ظلم وکړه ناجیزه مو ورسره وکړه هغه کپتانو چې یو ځل یو کس ینګ کس کپتان راولې بیرته مو پسې اصغر راوستی نو دغه خامخا د انسان زړه خفه کېږي بیا هغه یېرېږي نیکسټ ټایم کپتاني نه اخلي چې هسې نه چې اوس پاکستان سره سیریز زر را روان دی دا سیریز موږ بایلو
ته دغه نه مخکې کپتان چینج نه کې نړیوال جام نه ستاسې خو تاریخ همداسې د هېڅ پته م نه لګېږي نو راشد خان سره خبره وکئ عزت وله ورکئ ستاسې کرکټ ته عزت راشد خان ورکئ دا حقیقت دی فورګیر اباوټ شینواری یا نه شینواری پوه شوې هر افغان مو د زړه سر دی مګر حقیقت دی زموږ کرکټ په دنیا وپېژندئ دنیا کې راشد خان ته خلک ودرېږي امضاګانې اټوګراف ته اخلي نور او د کرکټ پلیرانو ته لارې خلاصې کړي دنیا په لیګونو کې زموږ کرکټ پلیران اخیستل کېږي او آفرین دی حضرت زازي ته مې چې کنسسټنټ سکور یو که په پی ایس ایل کې دا به زموږ بیټسمینانو ته لارې خلاصوي دغه شی مهم دی موږ چې دا یو کله پر امان الله ګربز یا چا نیوکه کوو داسې نه زموږ چا سره څه شخصي والله که دا زړه چې دی د شپې چې وده کېږي ټول خلک به ښه او دومره شی ځان سره زړه کې چاته مه ساته دومره ښایسته ژوند به دې رواني پوه شو په مزو کې به دا چې مونږ یو چې ښه مستي کوه کاري صاحب زندګي کوه کاري صاحب څو ګوټونه که حرام دي څو لوګي کوه کاري صاحب دې کې پوره یو غټه فلسفه پرته ده زموږ د ژوند همدا فلسفه ده مګر حقیقت یو که په چا ښه لګېږي که په چا بد لګېږي حقیقت سره به تل ودرېږو نو راشد خان صاحب سره هغه وخت کې زیاتی وشو او د دې زیاتی سلام دا ده چې خبرې ورسره وشي عزت ورته ورکړل شي ورته چې یس ته به کپتانې دا ورلډ کپ بل ورلډ کپ پورې به هم کپتانې او هر څوک چې کپتان سو زما په نظر چې راشد خان کپتان شي بورډ ورسره باید فل پریشر پې واچي بهترین کپتان دی که دی نه شو نجیب الله زادران از نیکسټ دینه بغیر بل آپشن زه نه ګورم او هسې چټي دی دغه نه کوي ټیم نه خرابوي چټیات دی نه جوړوي او بل مهمه دا ده اصغر باید T20 ټیم کې خامخا نه هیڅ دی که ورکې شو ګوره هغه نړیوال جام 2019 پرونې 2 کاله پوره شو هغه پاکستان سره چې لوبه وه تاسې به اکثر هغه په دغه وهاب ریاض چې راشد خان شپږیزه وواله خبر هم نه و مګر په دغه کې راغلو په د دنیا ټولو چینلونو کې هغې وخت کې لاندې پاکستان خلک وو پاس زه هم هغه بیلکني کې نو چې چېرته به زموږ یا چا وکټه واخیسته څه نو ما ورته سیلیبریشن کوم ما ورته چې پیچې تو دیکھو نه پیچې تو دیکھو نو هغوی به داسې راوکته په کلار نو بیا چې به کله څلوریزه ولګېده اخره کې لوبه دومره انټرسټینګ شوه چې دوه رنځې جوړېدې هغوی به پاس راکته داسې به یې چغې والې یې نو دا هغه کیمرامین ورته فکر و او همدغه موقع وه چې شپږیزه لګېده او زموږ دغه یې پکې راوسته ویډیو یس زموږ جذبات احساسات تاسې وکته دا د وطن احساس دی د وطن احساس یا در سره شته یا نشته چې غل نه خاین نه د وطن احساس به در سره همیشه وي موږ په خپله خرچه په خپلو پیسو هلته ورغلي خپل ټیم مو سپورټ کوو او تل به یې سپورټ کوو نو دا زموږ د دې افغانستان ټیم دی دا د فرحان کسکر یوسفزي یا د بل چورواکي یا د کابیزینو د دې خلکو ټیم نه دی باید سی کپتان وټاکل شي راشد خان شود بی د بیسٹ چویس یا کاغه نه نجیب الله زادران د دوانو کې چې هر څوک کپتان سو دا بهترین کار دی بیا شي کېږي زموږ دپاره ښه موقع ده زموږ ګروپ کې انډیا انګلینډ ساوث افریقا مونږ او بنگلادیش ان موست لایکلی او بل دغه به هم راشي ټیم یا به آیرلینډ یا عمان نو مطلب دا ساوث افریقا بنگلادیش آیرلینډ دا درې خو به وال راته انشاءالله مشکل نه مقابله به کوو مګر دې دوو کې کوم یو اپسیټ که یا انډیا او یا انګلینډ لکه انډیا چې تیر ځل رانه بچ شوه ډېر کم دغه کې که نه هندوان مو ټولې یو بیلون خلکو باندې هارټ اټیک راته تېری چې دا چې اوس افغانستان نه مونږ میچ بیلو بس بچ شو هغه نبي سکور نه کوي هسې چټیک رامالي خیل تاسې بدنام کوي کینې لاست اوور ته باید لوبه نه وي تلې دغسې کار بیا په دې نړیوال جام کې وشي ډېر خوند به وکړي موږ به سمی فاینل ته لاړ شو بیا سمی فاینل کې 2 لوبي هغې کې یا راشد خان 15 وکټې یو میچ کې واخیستې او په یو میچ کې حضرت الله زازي اویا اتیا رنځې وکړې واه 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 زړه به باغ سي یو نیور نو یس تاسې به یو افغانستان چانس نشته دی زما خبره یاد ساتئ ګوره سمی فاینل ته د افغانستان ښه چانس ته او دا 2 لوبې چې دي یو نیور نو بیا به هغه وخت سره پریډکشن کوو مګر مهم دا ده ستا ټیم سلیکشن ستا کپتان باید راشد خانی زما په نظر باندې ان اوپننګ ته صدیق اتل حضرت زازی رحمان الله ګربز 1 ډاون نمبر 4 ورسره ابراهیم زادران ټیکنیکل کس در سره پکار دی چې اننګز دی وساتي نمبر 5 نجیب الله زادران نمبر 6 محمد نبی نمبر 7 عظمت الله عمرزی نمبر 8 راشد خان نمبر 9 نوین الحق نمبر 10 11
هو نمبر 10 مجیب and نمبر 11 فضل حق فاروقي ښه د دوه فاست بالرانو کې چې کوم داسې فاست بالر خدای پاک افغانستان سره په دې راتلونکي 2-3 میاشتو کې پیدا کړي چې 150 پلس بالینګ کوي دا بهترین آپشن دی دغسې به یو پکې ورواچي نو انشاءالله چانس موږ شته دی او بل شپږیزه زما هیله ده چې شپږیزه په خدای دې وکړي چې دا کرونا حالات کم شي او په اګست کې وشي ځکه بهترین پریپریشن دی تمرینات دي د T20 ورلد کپ لپاره نو ان شاء الله بیا به نور خبرې نور وخت کو خو اوس مو د خپل میسج دوی ته ورساو او ورسېده که غلطه فیصله وکړه خدا کرانه په یو ځای کې هم خلاص شي نړۍ په یو ګوټ کې هم نه پرېږدو موږ د کرکټ مینه یو څه ګپ خو نه دی تاسې راځئ زموږ احساساتو او جذباتو سره لوبې کوئ په نړیوال جامونو کې راته بیا دغسې کپتانان جوړوئ نه ګل بدین منو نه بل اصغر منو نه دی رحمان الله ګربز دا یا باید راشد خانی ټاپ چویس خبره ورسره وکړئ راشد خان صاحب د خپل ملت لپاره زه به هم ورسره خپله برخه کوشش وکړم د هغوی فامیل ته به هم وایم چې ورباندې پریشر واچوئ خپل ملت لپاره تیر په هیر کا او نړیوال جام کې کپتان شه انشاءالله ټیم پرمختګ ته ویسا او که نه بیا نجیب الله زادران از د بیسټ چویس صحیح ده بیا به انشاءالله نورې خبرې په بل وخت کې کوو دوستانو ستاسې ټول د کتنو نه شیر کولو نه یو جهان مننه په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری خدای په امان السلام علیکم